السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک قدرمندو نن یو اجتماع روزه ده او راغلی یو جلوزو بازار ته او دلته څه ملاویږي دلته کې هر یو سیز ملاویږي ډېر خوري سامانونه پکې دا وګوره دلته کې دا چاټ ولا ده دلته کې چاټ ملاویږي وسره خوا کې چې کوم دی نو کچالانو ولا او دلته ګوره دا کیرم ملاویږي او دا بخاره ده څه شدا څه شدا مربا دا مربم پکې ملاویږي ورته مزدار شي او دین علاوه جلوبي توراتاو چې ورته یې عام پکې دي نور ډېر سامانونه یې پکې فروټ هم پکې شته هر یو سیس پکې دا وګوره بازار کې کافي رشته ګرمي ده پکې کېلې سبزي فروټ هم پکې راغلي دي نام دا فروټو دکان دی او هر قسمه فروټ سره دي نو ها دا زلوبي دا هغه دکان دی چې تاسو ته اکثر دلته کې چاټ خورئ سموسا چاټ نو هغه سموسا چاټ بند کړی دی او دا زلوبي توراتاو او سپینې دا پکې راوله سره دی ما خیر دی بازار څنګه یار بس ګرمي وکنه ګرمۍ د وجه نه راتلو او خو وړو به خیر څنګه چنل دیواله ٹھیک ده دا بدا زمونږ ډېر خوږ ملګری او بدا خو انټیک سیزونه پیدا کوي که نه انټیک سیزونه پیدا کوي به نور دلته کې وایي بازار د هر څه پکې میلاویږي هر یو څیز پکې میلاویږي تاسو ته مخکې ته نور هغه ریکارډ کوم یو څیز رایاد شو هغه راخلم بیا د بازار ګلزای ماما فروټ لګولی دي راځه کار کوي هر قسمه فروټ سره دي قدرمندو هر یو څیز پکې ملاویږي دلته کې اهم څیز چې کوم دی نو ګنډېرۍ او د ګني شربت هم پکې ملاویږي چونکې هغه مې ته ریکارډ نه کړو هغه مخامخ ګنډېرو ولا ناست دی او شربت ولا کوزه او زلوبو ولې سره دی دلته رالم دلته کې دا ښکلی مزېدار بیکري ده او بیکرۍ سامان دی پکې ملاوي پکوړه سموسا نمکوارې او دا خوږه مټۍ هر یو څیز پکې تاسو پیدا پورې ملاویږي دا پکې ناشنا غوړي یو څیز دی دې ته څه وایي ښه ګبینه دا د ګبین په شکل باندې څیزونه راځي کړي دي او ټول مزدار غوړي څه دي انټیک سامان پکې دي او مربا کیر وغیرہ څه پکې ملاویږي دا د جلوزو بازار یو څو جلکیا مې د واغسته او ټریفیک هم خزیات رش چې څومره ټیم تیری کې نو رش واقعي د روټۍ تندور هم پکې شته ګرمه روټۍ تندورونه خو پکې خدمت لري دي یو پکې دا یو بره دی او خمزار هر څه پکې ملاویږي دا به باغان داسې د خیر ته فروټ خرڅوي څنګه اصلاح شي او دا چولې وغیرہ لوبیا چولې فیصل کولډ ډرینکس دې بیا شربت خرڅوي خو په روزه کې دا عادل دی چې دا وګوره لوبیا کچالان په بار اکثریت سره لوبیا د کچالان دي پرخه د چانه ده چې څه شي خلک چاټ اخلي انډې پکې اخلي ګره انډه چولې پکې شته دي هر یو څه پکې بقاعده به بسیا ملاوي او بس سم لګي زلوزو دا مین بازار چې کوم په خپل د گاډو تکسانو نو هغه دا ټول سره د کې ملاويږي خو پسند دلته بل کباب کړای وو دغه دا ګوره چسکا چولې دا چولې چې خو به چسکي وای دا به بابا لګاله بس څنګه چا لګا خیر دی ټیک ټاک باندې په ګنډره خرڅي لګاله تاسو به پیژنې جانه پېښانه او بازار او شی خصوصي او هم کو لګا څنګه چاله سب کې آیسو دوا سلام خبر ده السلام علیکم او جناب بس دې په خپل کلی کرا ولا کې روزي موږ دې او په اخر دې نه
او ماشاءالله به مقبول پیر دا انشاءالله به خیر خیر سره خدای پاک مراوله آمین. اختر و میله و روزي هر څه وګورئ نن په لري کوم موضوع دی واګانی تازه تازه واګانی مزیدار ماحول د خزه برداشت کمیری په کې تاسو راشئ نو ډیره بخیر صحیح نو الله په امان امين او صاحب شب شب ما من دي سوق کنه سپورت مورته راوغستو مونږ بس د ټوټو پوره می راو ها ها بس دا بازار وغیرہ بشیر سره دی چې راځه بزو نو زه چې بزو د څنګه بکای په روانه کې ریکارډینګ وکړو او زه د خیر سره چلو استاد تعویض ونه غوړېږي او چې روزه دی ولې چې ته ونه غوړېږي دا وړه ځنه دا وره دا ټریفیک وګوره بس دا به وګوره مونږ چې السلام علیکم څنګه ښه بس چې ستوري پکې او دلته مشهور زمونږ د شاپینګ وختي کړی دی مشهور چورو والا نری ماما دغه چورې لګوري او املی بخارا شربت هم پکې شته او نور دغه دوکانونه دي تاسو کتلی شئ ښکلی بازار او مازدیګری ډېر خوند کوي د دې بازار چې راشئ د بس چانس میلاو شو او نن به زرزو بازار ریکارډ کړو د خیر سره او بل پروګرام سره به بیا چېرته به غوڼې ویډیو جوړه کړو او که چېرته ډاک اسماعیل خیل ته لاړو یا کوټلی کلان بازار ته لاړو نو هغې نه به ورته بازارونه ریکارډ کړو اوکې السلام علیکم د الله محمد خاص آباد اوسئ چې چېرته مې